په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د لیلة القدر د شپې څه علامات راغلي دي. یو په علاماتو کې دا ده چې دغه شپه د لیلة القدر به ډېره روښانه شپه په نسبت سره نورو شپو ته، یعنی په دغه شپه باندې به د اسمان ډېر روښانه وي، دا ستوري به ډېر صفا صفا ښکارېږي، دا واړه واړه ستوري چې کوم پټ ستوري دي دا به هم ډېر صفا واضحه په نظر راځي. دویمه علامه د لیلة القدر د شپې دا ده چې دغه شپه به معتدله شپه وي، یعنی نه به پکې ډېره زیاته ګرمي او نه به ډېره یخه وي. دریمه علامه د دغه شپې دا ده چې په دغه شپه د لیلة القدر کې به په اسمان کې دا ستوري نه ویشتلی کېږي. ملائک چې په کومو ستورو باندې ویشتل کوي شیطانان پرې ولي، نو دغه ستوري به نه ویشتلی کېږي. څلورم علامه د دغې دا ده چې دغه شپه ډېره د سکینې او د اطمینان والا شپه به وي. د مؤمن بنده په دې زړه کې به سکینه وي، اطمینان به وي، خوشحالي به وي، راحت به وي پکې. بل علامه د دغه شپې دا ده چې د دغه شپې په سحر باندې به دا نور چې راخیږي، نو د دې نور دپاره به شعاګانې نه وي، یعنې دا نور به داسې زویي په شان راخیږي، سوروالي طرف ته به مایله وي. او بل علامه د دغه شپې دا ده چې په دغه شپه باندې کیدای شي په یو وطن کې، په یو ملک کې، په یو علاقه کې باران هم وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د لیلة القدر د شپې په سحر باندې ما سجده ولګوله په اوبو او په خټو کې، نو کیدای شي په دغه شپه باندې الله رب العالمین په یو وطن یا په یو علاقه باندې باران هم وکړي. فضایل هم د دې شپې ډېر زیات دي. د ټولو نه اولنی فضیلت خو د دې شپې دا دی چې په دې شپه کې د لیلة القدر په دې کې الله رب العالمین قرآن نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر، الله وایي موږ نازل کړی دی دا قرآن په لیلة القدر کې. دویم فضیلت دا دی چې دغه د لیلة القدر شپه چې دا غوره ده د زرو میاشتو نه، خیر من الف شهر. قرآن کې الله وایي د زرو میاشتو نه غوره ده. زرو میاشتو نه تقریبا 3 کاله او 4 میاشتې جوړیږي. یعنی کم بنده چې په دغه شپه باندې د الله بندګي وکړي، لکه ده چې 3 کاله او 4 میاشتې عبادت کړي. دریم فضیلت دا دی چې په دغه شپه کې ملائکې راکوزیږي دنیا ته، او دارنګې جبریل علیه الصلاة والسلام. قرآن کې الله فرمایي تنزل الملائکة والروح، ملائک هم پکې راکوزیږي او جبریل علیه الصلاة والسلام پکې راکوزیږي. څلورم فضیلت دا دی چې دغه شپې ته الله رب العالمین لیلة المبارکه ویلې ده، د برکت والا شپه. قرآن کې الله وی انا انزلناه فی لیلة المبارکه، قرآن موږ نازل کړی دی په هغه شپه مبارکه کې. د شپې مبارکې نه مراد دغه لیلة القدر دی. پنځم فضیلت د دې شپې دا دی چې په دې شپه د لیلة القدر کې تقسیم د دې ټولو کارونو، دا رزقونه هم پکې تقسیمیږي، دا ټول کارونه پکې تقسیمیږي. فیها یفرق کل امر حکیم، قرآن کې الله فرمایي. شپږم فضیلت دا دی چې دا د سلامتیا والا شپه ده. سلام هی حتی مطلع الفجر، قرآن کې الله وایي دا سلامتیا والا شپه ده. اووم فضیلت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا، څوک چې د لیلة القدر په شپه باندې قیام وکړي په ایمان سره او په نیت د ثواب سره، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، دا مخکني ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي. بیا دا شپه به موږ په کومو شپو کې تلاش کوو؟ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر، تاسو د لیلة القدر تلاش کوئ په هغه طاقو شپو کې د 10 اخرنۍ چې کومې د رمضان 10 اخرنۍ شپې دي، په هغې کې هغه طاق شپې په هغې کې د هغې تلاش کوئ د دې شپې. 21مه شپه، 23مه شپه، 25مه شپه، 28مه شپه او 31مه شپه. نو ډېره د خیرونو او د برکتونو شپه ده، او ډېره د خیرونو او د برکتونو نه ډکه شپه ده چې موږ او تاسو په دې کې قیام وکړو، الله ته ودرېږو، عبادت پکې وکړو. الله رب العالمین پې د 3 کالو او د 4 میاشتو نه زیات اجر موږ او تاسو ته راکوي، د هغې د عبادت نه زیات اجر پې موږ او تاسو ته الله رب العالمین راکوي.